خو بیا موږ دا اووه ایتونه د کوم ځای نه معلوم کړو؟ د حدیثونو نه. نو چې حدیث نه وي ته په قرآن هم نه پوهېږي. رد دی په منکرینو حدیثو باندې. وایي موږ حدیث نه منو صرف قرآن منو. وایي دې کې به ته څه تفسیر کړي؟ اووه ایتونه دي بس ټول قرآن لټوو چې د اووه ایتونه معلوم کړو. څوک به په خپله مرضي بیانوي، څوک به په خپله مرضي. ځکه د یو عالم، یو سلفي عالم په پنجاب کې د یو منکر حدیث سره مناظره وه. هغه حدیثونه نه منل. هغه ورته قرآن خو مني؟ وایي قرآن منم، قرآن زموږ ایمان. وی الله وی چې ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. الله وی چې 12 میاشتې او په دې 12 کې 4 څه دي؟ عزتمنې میاشتې دي. هغه 4 میاشتې وي کمې وي، بس د هغه نه هر څه ګډوډ شو. قرآن کې ته ماته وښایه چې د 4 میاشتې کوم ذکر دي. الله په قرآن کې په یو ځای کې نه ذکر کړی، خو پیغمبر په حدیثونو کې وضاحت کړی. نو چې قرآن مني حدیث به مني، او چې د حدیث نه منکر شوي د قرآن نه منکر شوي، د قرآن نه چې منکر شوي د حدیث نه منکر شوي. دا یو ځای دي دواړه. قرآن د الله خبرې دي او حدیث بیا تفسیر دی د الله د خبرو، وضاحت دی. یو سړی وایي الله خبرې منم او تفسیر یې نه منم، نو ناشنا خبره. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. موږ د وسترګې خپلې هغه ستا چې مزې ورکړي دي موږ په هغې سره مختلف قسمونه کافرانو ته د دوی نه. اوس الله پیغمبر ته وایي چې کافرانو ته خو ما قسم مزې ورکړي، ازواجا مختلف جوړې جوړې مزې علما ورکړي، خو ته هغې ته سترګې مه اوږده وهه. ډېره ناشنا خبره دلته یاده ساتي. الله وایي پیغمبر ته وایي ما تاله درکړې د سورې فاتحه د اوچت قرآن مې درکړې، نو بیا ورته وایي نو چې دومره اوچت نعمت ته سره دی نو بیا دنیا ته بلکل مه ګوره. مطلب دا شو چې زموږ سره دا قرآن دی، دا دین دی، نو بیا مه پسخېږه د چا دنیا ته. بنګلې غټه جوړه کړه او کار یې ډېر غټ دی او په های پیمانې کار دی او ده سره دومره په بینک کې پرتې دي او دومره د سره بهر دي او دا سره ګاډی دی. مه پسخېږه چې الله چاله دینداري ورکړي، دا ټول نه لوی نعمت دی. او دا قرآن چې موږ سره کوم دی او دا حدیثونه دا داسې خزانې دي چې د دې قیمت څوک نشي ورکولی. او بیا مې یو سړی زه غریب یم. نه، الله موږ مالداره کړي وو، موږ یې مالداره کړي وو، په ایمان سره یې مالداره کړي وو. ولا تحزن عليهم او مغمجن کېږه په دوی باندې. داسې نصیحتونه مخکې م شوي دي، پیغمبر ته موږ یې وضاحت کړی. پیغمبر به خفه کېدو چې دوی ایمان ولې نه راوړي. نه، الله ورته غمجنه کېږه مه ته. واخفض جناحك للمؤمنين او ښکته که خپلې وزرې مؤمنانو ته. څه ناشنا نصیحت دی. خپلې وزرې کته که چا ته؟ مؤمنانو ته. تکبر مه کوه. د یو نیم په لاره روان یې که د سینې به راویسي اخوا دې وایي لکه مؤمنانو په مخکې څوک دا کیسې نه کوي. دا خلک ابو دجان رضی الله عنه چې کله د احد په میدان کې ګرځېدو د سینې یې راویستې وه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي د الله دا طریقه نه ده خوښه، او خو دې ځای کې خوښه ده. د کافرانو منځ کې سړی سینه راوباسي، سینه ټپوي چې زه مټور یم، زه پهلوان یم. برید ته وایي راته وایي برید هم غټولی شي سړی جهاد ته، بلکې ګیره کې بریتو کې سر کې سپین ویښتې هغې نه تور رنګ هم ورکولی شي چې کافر ویری. زموږ خو ټوله قصه د مسلمانانو سره، مسلمانانو ته به وزرې کته ساتي، عجزي وکړې، چا سره سختي مه کوه، بد اخلاقي مه کوه، نرمي کوه د مسلمانانو سره. وقل إني أنا النذير مبين. او وایه یقینا زه یره درکوونکی ښکاره یمه. كما أنزلنا على المقتسمين. لکه څنګه چې عذاب نازل کړی و موږ په تقسیم کوونکو باندې. مخکې د عذابونو تذکره وشوه که نه، یا دلته دا ووې چې زه یره درکوونکی یم. نو یره انسان د څه نه ورکوي؟ عذاب نه.
الله وی پیغمبر ووایي چې یره درکوونکی یم د عذابونو نه. الله وی لکه څنګه عذابونه چې ما راوستي په تقسیم کوونکو باندې. د تقسیم کوونکي څوک وو؟ نو بعض مفسرین دا وایي چې مطلب هغه خلک تی مراد دي چې د خپل دین ټوټې ټوټې کړی دی. بعض مسلې به یې منلې او بعض به نه منلې، لکه دا بیماري په اهل کتابو کې وه، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. بعض مسلې به یې منلې چې دوی د دماغو سره برابر وي، او بعض به نه منلې چې دوی د دماغو سره برابر نه وي. یا تی مراد بعض علما وایي په قریشو کې 14 کافران وو چې هغه ولید بن مغیره د مکې په لارو کې مقرر کړي او تقسیم کړي وو چې څوک هم مکې ته راننوځي نو تاسو به هغه ته د دې پیغمبر په باره کې خبرې کوئ چې دا لیونی دی، په ده جادو شوی دی، دا جادوګر دی، دا کاهن دی، دا شاعر دی، دا د پخوانو قصې کوي. د دې لپاره دا خلک تقسیم کړي وو. ټولې خبرې پکې دننه راشي. الذين جعلوا القرآن عضين، هغه کسان دي چې ګرځولی دی قرآن ټوټې ټوټې. دغه تفسیر ما وکړو چې هغه خلک چې خپل دین ټوټې ټوټې کړی و، د هغې سره دا لګي وایي قرآن یې ټوټې ټوټې کړی دی. نن سبا هم دا مشکل شته، خلکو قرآن تقسیم کړی، حدیث یې ټوټې ټوټې کړي دي. دا حدیثونه په دې باندې به صرف امام شافعي مذهب والا عمل کوي، او په دې به امام مالک مذهب والا عمل کوي، او په دې به پلانې، او په دې به علانې. دین یې ټول په ټوټو کې او پیسو کې تقسیم کړی. قرآن به ټول مني، حدیثونه به ټول مني. دا پکې نشته چې کوم زما د رایې سره برابر وي او زما د خواهشاتو سره برابر وي.